کپس شي د نور خدا تورزن خور د دلر اور خدا زما د لختو او وخو جونګړه ستاد پخو خختو د کور خدا او سړی وی استاد جی وخت پوره دی یو سړی وی استاد جی وخت پوره دی او خلک ناس ته حق ایران غړای ته ګوري او استاد وی ورکه خان راغلی نه دی د جمعات غړای د خان غړای ته ګوري په مشر کشر نه د خو بس نر ته پاتې کیږي مور پلار چې پاتې کیږي بختور ته پاتې کیږي او د ګاډي سره زره زه خو ګاډي ته وانه لې مالک نه پکې ډېر کلندر ته پاتې کیږي او نه مور کړه ځایږي نه تر کړه ځایږي او نه پلار کړه ځایږي روندار چې شي کونډه نو لیور ته پاتې کیږي او د خان کاکا دی مشر زوی ته وګوره سم خر دی خانی چې پاتې کیږي نو دی خر ته پاتې کیږي بیا راوتلې غوسه کې سکه پرېږده ومړه مدرسه کې سکه او ما ته وای دغه ځای کې مه ودرېږه ښځې ته نه وایي چې کوڅه کې سکې ضمیر خان ته یو څو شعرونه وایم تاسو ټول توجه راکوئ یوه خبره کوم بخښنې سره دانش صاحب یوه خبره کوم بخښنې سره او چې دلګان ژوند کو د ونې سره او زه خو دا نه وایم چې خیرات له مه ځئ خیرات له ځئ خو د بلنې سره او څوک د واده نه پس هماغسې وي ځنې بدل شي د کویدنې سره او د مشر مخکې په ادب ودرېږه کشران پوه که زورنې سره که پښتانه څوک خپلول غواړي پښتون خپلېږي د پښتنې سره او هوښیاره ښځه کټوه یو ځل سکي کمکله خلاصه کي سکنې سره او د هوښیاره ښځه کټوه یو ځل سکي او کمکله خلاصه کي سکنې سره او د لیډرانو خېټې ډکې نه شوې عوام یې وخوړه سرمنې سره او که ښکلی کار شروع کول غواړي نو سلا پې ونکړي مېرمنې سره او زوی یې عمر کې اغوستی نه وي نوسي ځونډي د لمنې سره او خپله درانه خور ورته سپکه ښکاري خوشحاله ډېر زیات وي د خینې سره اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره د هر یو سیز ګراني وینمه خو بس د وینې ارزاني وینمه او مخکې ځوانۍ کې مې خوبونه لیدل اوس په خوبونو کې ځواني وینمه ټول عمر رښتیاو زورولی یم اوس مې په دروغو شروع کړې ده او مخکې لیوني به ګرځېدل بربند اوس ورسره روغو شروع کړې ده خپل دی که پردی لیونی شوی دی دلته هر سړی لیونی شوی دی او سترګې د خوړل باڼه ویشتل کوي هم د میخکې لیونی شوی دی او ګل بلبل ته غلي غوږ کې وویل دا ځل پسرلی لیونی شوی دی او وجانانه شپه وکړه نن پاتې شه لاره کې یو شی لیونی شوی دی او نه مني لوپر زړګی مې نه مني دا د خر بچی لیونی شوی دی د عزیز مانیروال په دغه شعرونو کو سور کو نو غټ جوړ شي او بیا قدم په وړاندې نږدې لټ جوړ شي او چې دروسه د هیڅ چا په کار را نغې هغه بره په اسمان کې کټ جوړ شي وایي که ژرنده دې د پلار ده نو په وار ده د نینو د ریتولو بټ جوړ شي او چې پلاړې د هر چا د خولې پرتې وي هر سړی چې پې وبس کې نو چټ جوړ شي او اوسني ښکلي بس دغسې مثال دی یو څو ورځې کې سم روانه رټ جوړ شي اوسني ښکلي بس دغسې مثال دی یو څو ورځې کې سم روانه رټ جوړ شي او یار به راشي شاعر عبدالستاره خوله چې کباړي واسکټ جوړ ځان ته لږه غورځوه او بل ته ډېره اسې نه چې ته ترخص شي ټوله والي د رندې غوندې که خپله برخه هیره د سولي په شان ګزار به په سر وخورې د برمې په شان به ګرځې غیر چاپېره او لکه جرنده چې د بل په خیر کې ګرځي داسې ته ګرځه د هر سړي تر خیره او دا دوکه ده د شیطان چې رب رحیم دی احمدي نه په ګناه نشي دلیره فقیر شاه
فقیر شاه فقیر د مردان نه راغلی دی او فقیر شاه ډیر خدمت کوي د دې ژبې فقیر ته خواست کوم چې راشي او موږ ته خپل شعرونه واورئ فقیر شاه فقیر اوبه په ډانګ نه بیلیږي او بد تربور به دې په بد ځای کې پکار شي